تاسو خپل الله ته مخ کړئ چې تاسو د الله د دې زندان نه ډېر ویریږئ که د امریکانو د کیوبا د زندان نه ډېر ویریږئ. ای د زندان ویریدونکو خلکو، د رب العالمین زندان خو مې ورځ در په یاد کړئ که نه؟ د CIA او د ISI د استخباراتو خاطر کوئ، د هغې نه ډارېږئ. د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي او ستاسو اعمال لیکي، او الله درته ناظر دی، شاهد دی، په سر باندې ټولې خبرې ماروي او لیکل کېږي، او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی نه نباسي. مالک دی، خالق دی، حساب هم در سره کوي. دا د الله د جواسیسو خاطر هم کوي که نه کوي؟ دا د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی یې که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي، څه راپور یې درته جوړ کړی دی؟ که د دنیا د زبانیت السجن، د زندان د تعذیب، د وحشي انسانانو، بې احساسه انسانانو، د قمچینو د لرګیو نه ویریږئ. آیا د الله هغه ملائکې در په یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي؟ علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د هغه غلاظ شدادو ملائکو د عذاب هغه هم تصور د سره شته که نه؟ عقیده د سره شته که نه؟ آیا د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي؟ بوشي دې هم واروي، او د بوش د مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو قمچینې په لاس کې اخیستې دي، په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي، ټولې د وار وړي چې دغسې طغات و فرعینه په ټول د تاریخ کې زښته ډېر تېر شوي دي، خو د حق غږ یې نه دي خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې. تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبت به دوه وري تازه کړه. ستاسو د ظلمونه به بیا بېرته د مجاهدونو صفونه جوړ کړه. تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې په لکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د ستونې ازغي وګرځېدل. ګرانه ده ورته چې دې ملت سره وکړه. د افغانستان په ملت باندې هم د بېغیرتانو ګمان مه کوئ. د ملت نن قیادت ته ولاړو، د کاروان نن بېساربانه شو، د رمه نن بېشپنه شوه،